أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پناوړم الله پاک تعالی راټلی شوي شیطان نه شروع کوم په نامه د الله چې ډېر مهربان او پوره رحم لرونکی دی. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل آیا ته نه یې خبر چې ستا رب د اصحاب فیل یا د فیل خاوندانو سره څه وکړل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل آیا د هغوی چل او مکر یې په ګمراهۍ او زیان کې نه وګرځولی؟ وأرسل عليهم طيرا أبابيل او د ابابیل په نوم ځینې مرغۍ پر دوی باندې نه وې راخوشې کړې ترميهم بحجارة من سجيل چې په دغو مرغیو یې دوی په داسې کاڼو وویشتل چې له خټو جوړې او په اور پخ شوي وي. فجعلهم كعصف مأكول په پایله کې دوی داسې کړل لکه خوړل شوي واښه، یعنی دوی وویشتل او په پایله کې داسې مړه شول لکه خوړل شوي واښه چې پراته وي. صدق الله العظيم. رښتیا وویل عظیم او لوی رب. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.